له واشنګټن سره د خبرو اترو پیل لپاره د تهران شرطونه د امریکا لخوا د اوربند نقص او سمندري محاصره هغه سکالي دي چې دمګړۍ د خبرو اترو د بیا پیل خنډ شوي دي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ایران استازی خبريالان ته وايي د امریکا لخوا د نولکې او د اوربند د نقص هوکړې لپاره د بیړنیو ګامونو په صورت کې د خبرو اترو بل پړاو به پیل شي. د امریکا لخوا سمندري کلابندۍ د اوربند نقص دی. هغه ته موبیل چې دغه بندیدل د لري کړي. دا سنخه مو ترلاسه کړي چې هغوی دغه خنډ لري کولو ته چمتو دي. څومره چې ژر هغوی محاصره لري کړي زما په ان په اسلام آباد کې به د خبرو اترو بل پړاو تر سره شي. لبل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وايي له امریکایي پلاوي سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته د دې هیواد د پلاوي د سفر په اړه لا هم پریکړه نه ده شوې. اسماعیل بقایی همداشان د امریکا سمندري محاصره په دیپلوماتیک بهیر کې د واشنګټن نه جدیت بولي. تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده نیول شوې. زما په ان لامل ډیر واضح دی ځکه موږ له امریکا څخه ګیج کوونکي پیغامونه ترلاسه کوو. که په رښتینې توګه ووایم د اوربند څخه سرغړونه شوې ده. تاسو پوهیږئ د تیرو 2 ورځو په لړ کې هغوی پر ایراني کښتیو بریدونه وکړل. که څه هم په تازګۍ سره د امریکا ولسمشر له ایران سره د اوربند له غځېدو خبر ورکړی دی خو د بې باورۍ لوړې کچې ته په کتو روښانه نه ده چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې به بیا پیل شي او که نه.